ویګا ډي جی آی اس پی آر یو پریس کانفرنس کړه په یغ کې د ان پی بارا کې یو خبر یعنی کې یو خبره کړې و چې د دهشتګردۍ خلاف چې دای ډي جی هغه ان پی والا ډېرې قربانۍ ورکړي او دا د موږ سره په د جنگ کې ویلوړو زه زوتی دا نظر لرم چې دا شاید په ان پی باندې الزام دی الزام مې تاسو کوم چې کله به ان پی والا د بادشاہ خان ولی خان د غټولو دغه خلاف یا اجمل خټک به خبره کوله دا به په جیلونو کې اچول کله ضیاء الحق د دور نه وخت تر مشرف او مشرف نه وخت تر وسه پیری دو به چې کله هم وی چې دا جنگ دا ور توسو لګولې دغه موږ سره دهشتګردي ویو نه دغه موږ ډالري جنگ به ویل او دا موږ ته صرف نه ویل د کرنل امام او د حمید ګل او د عمران خان د ټولو انټرویو غونه هم پراتیر چې دا څه شي د پوره شروع او چا ډالر اخستل او چا به چې دی د غلالیار ورکول او چا به د مصر د جیلونو نه د خلک رو واستل رها کول او عربونه او د امریکا نه به چا په دا باندې دلته ډالر وروړل مثال به در کم آیا چې دا اوس ریسنټلی مولانا خانزیب شهید شوی دی آیا د دهشتګردۍ خلاف د جنگ کولو یا بندا لوب خلاف د خبره به کوله د امن د پوره به خبره کوله او د مخنه یې سکړو آیا چې دا هارون بلور دی یا بشیر بلور دی یا د نور خلک په لاکونو په زورونو پښتون لوړل آیا د دهشتګردۍ خلاف یا د دهشتګردۍ ښکار شوی زه یم چې دا په ان پی باندې الزام دی چې ان پی شاید د دوسرا په د جنگ کې ویلوړ و مونږ ویلوړ و ان پی مو ویلوړ و نو ځکه د هم نه پرې خو مونږ ما حالانکه ان پی همیشه دغه مخالفت وکاولو بچا خان دی ولی خان بیونونه نن هم څه چې تاویل به چې په کوبل کې یو تر کوبل پیره چې دا ور کم تو سو لگاولای دا خلک کم تو سره وسی تربیت کړي اصلا ورکاو دا چې دا ور به اورز اٹک هم کراس کی و دا ټوله لوکا به ور وخلی نو زه خو دا یم چې پاغه بیونیا باندې چې کومه د ان پی اکچوال بیونیا وا په باندې خو دو جیلونه خوړلې لري په باندې خو دو شهادتونه خوړلې هغه خو کله دغه دهشتګردي نه دی ویلي هغه خو دغه یو لوبه ویلي ورو چې تاسو یو لوبه په لوکا کې شروع کړی ورو د پښتونخوا د قبضه د پورا د افغانستان د 15 صوبې جوړاولو د پورا د امریکای د امریکای او د روس خلاف چې دا کم د دو کولډ وار وو دوړو روسا پدا کې چې راي تو زوتی غاټه کړی لري مننه ویګا ډي جی آی اس پی آر یو پریس کانفرنس کړه په یغ کې د ان پی بارا کې یو خبر یعنی کې یو خبره کړی و چې د دهشتګردۍ خلاف چې دای ډي جی هغه ان پی والا ډېرې قربانۍ ورکړي او دا د موږ سره په د جنگ کې ویلوړو زه زوتی دا نظر لرم چې دا شاید په ان پی باندې الزام دی الزام مې تاسو کوم چې کله به ان پی والا د بادشاہ خان ولی خان د غټولو دغه خلاف یا اجمل خټک به خبره کوله دا به په جیلونو کې اچول کله ضیاء الحق د دور نه وخت تر مشرف او مشرف نه وخت تر وسه پیری دو به چې کله هم وی چې دا جنگ دا ور توسو لګولې دغه موږ سره دهشتګردي ویو نه دغه موږ ډالري جنگ به ویل او دا موږ ته صرف نه ویل د کرنل امام او د حمید ګل او د عمران خان د ټولو انټرویو غونه هم پراتیر چې دا څه شي د پوره شروع او چا ډالر اخستل او چا به چې دی د غلالیار ورکول او چا به د مصر د جیلونو نه د خلک رو واستل رها کول او عربونه او د امریکا نه به چا په دا باندې دلته ډالر وروړل مثال به در کم آیا چې دا اوس ریسنټلی مولانا خانزیب شهید شوی دی آیا د دهشتګردۍ خلاف د جنگ کولو یا بندا لوب خلاف د خبره به کوله د امن د پوره به خبره کوله او د مخنه یې سکړو آیا چې دا هارون بلور دی یا بشیر بلور دی یا د نور خلک په لاکونو په زورونو پښتون لوړل آیا د دهشتګردۍ خلاف یا د دهشتګردۍ ښکار شوی زه یم چې دا په ان پی باندې الزام دی چې ان پی شاید د دوسرا په د جنگ کې ویلوړ و مونږ ویلوړ و ان پی مو ویلوړ و نو ځکه د هم نه پرې خو مونږ ما حالانکه ان پی همیشه دغه مخالفت وکاولو بچا خان دی ولی خان بیونونه نن هم څه چې تاویل به چې په کوبل کې یو تر کوبل پیره چې دا ور کم تو سو لگاولای دا خلک کم تو سره وسی تربیت کړي اصلا ورکاو دا چې دا ور به اورز اٹک هم کراس کی و دا ټوله لوکا به ور وخلی نو زه خو دا یم چې پاغه بیونیا باندې چې کومه د ان پی اکچوال بیونیا وا په باندې خو دو جیلونه خوړلې لري په باندې خو دو شهادتونه خوړلې هغه خو کله دغه دهشتګردي نه دی ویلي
هغه خو دغه یو لوبه ویلی یرو چې تاسو یو لوبه په دایلوکا کې شروع کړی یرو د پښتونخوا د قبضې د پورا د افغانستان د 15 صوبې جوړولو د پورا د امریکای او د روس خلاف چې دا کم د دوه کولډ وار وو دوړو روسا په دا کې چې دای تو زوتی ګاټه کړی یری مننه